به موږ خبر اونلی اینڈ اونلی الله پیرز آف ایر پیدا کړي دي. زموږ سره دوه جوړې غوږونه دي، یو سایډ ته او بل سایډ ته دي. ساوند ویو راځي، دا زموږ سره پرسیو کوي، دا زموږ سره ټرانسمیټ کوي برین ته، او بیا موږ چې کوم دی هغه موږ اواز اورو. که ایر موږ وګورو، دا زموږ سره که د دې اناټمي موږ چک کړو نو دا مینلی زموږ سره په 3 پارټس باندې کنسسټ دی. د ایر زموږ سره څو پارټس دي؟ 3 پارټس دي. یو زموږ سره د دې اوټر موسټ پارټ دی، هغې ته موږ ایکسټرنل ایر وایو. څه ورته وایو؟ ایکسټرنل ایر. د غوږ هغه حصه چې کومه بهر طرف ته ده هغې ته موږ ایکسټرنل ایر وایو. یو چې کومه دی زموږ سره د دې ایکسټرنل ایر او د انر ایر په منځ کې دی، هغې ته موږ میډل ایر وایو. او یو چې کومه دی د میډل او د انټرنل ایر نه دننه حصه ده، هغې ته موږ څه وایو؟ انر ایر ورته وایو. انر ایر یا انټرنل ایر ورته هم وایو. انر ایر. انر که ایکسټرنل ایر موږ چک کړو، ایکسټرنل ایر زموږ سره یو خو د پینا نه جوړ دی. د څه نه؟ د پینا نه. پینا زموږ سره پلیپ لایک دا کارټلیجن سټرکچر چې کوم تاسو ته ښکاري دا پینا ده. د دې بیا ډفرنټ پارټ دي. دې ته یورلوب وایي، دې ته موږ ټریګس وایو، دې ته انټي ټریګس وایو. په دې کې دا کم کینال چې زموږ څه دي، دې ته ضرورت ستاسو په لیول نشته دی، خو دا بار چې کوم پلیپ لایک کارټلیجن سټرکچر تاسو ته ښکاري دا زموږ سره څه شی ده؟ پینا ده. د دې پینا نه بیا زموږ سره دننه دا ګوته چې پکې داسې تاسو ورکوئ دا دننه زموږ سره کینال تللی دی. دا کینال چې کومه دی دې ته زموږ سره ایکسټرنل کینال وایي، یا ایکسټرنل آډیټري کینال ورته وایي، یا ورته ایکسټرنل آډیټري میټس ورته وایي. نو یو په پینا باندې کنسسټ دی زموږ سره، او یو زموږ سره په ایکسټرنل آډیټري میټس باندې، ایکسټرنل آډیټري میټس باندې، ها، یا په ایکسټرنل آډیټري کینال باندې. او بیا زموږ سره د دې دننه زموږ سره چې کله لاړ شي او میډل ایر زموږ سره دغه کېږي، نو بیا د دې کې زموږ سره ایر ډرم یې، ښه، دا ایر ډرم چې کومه دی یا ټمپینیک ممبرین ورته وایو، دا زموږ سره میډل ایر چې کومه دی د ایکسټرنل ایر نه زموږ سره څه کوي؟ جدا کوي. که میډل ایر موږ چک کړو نو په میډل ایر کې زموږ سره 3 سمال بونز دي، هغې ته زموږ سره اوسیکلز یې وایي، اوسیکلز ورته وایي، اوسیکلز. یو زموږ سره چې کوم دی میلیس دی، میلیس. یو زموږ سره اینکس دی، او یو زموږ سره سټیپیز دی. دا سمالسټ بون دی، سټیپیز چې کومه دی سمالسټ بون اف د باډي دی، MIS. په دې طریقه باندې د بار د سیډل اول زموږ سره د ایر ډرم سره میلیس اټیچ دی، بیا زموږ سره هغې په منځ کې اینکس دی، بیا زموږ سره څه دی؟ سټیپیز دی. زموږ سره د دې میډل ایر نه یو کینال تللی دی، او دې کینال زموږ سره داسې کار کلی دی چې زموږ سره دا میډل ایر او فیرنګس چې کومه دی، فیرنګس دا یې زموږ سره کنیکټ کړي دي، فیرنګس. هغې ته موږ اوسټیشنس ټیوب وایو، یا ما تاسو ته ویل چې یوسټیشنس ټیوب هم ورته خلک وایي، یوسټیشن ټیوب. د دې اسټیشنس ټیوب دا دی چې زموږ سره دا پریشر ایکولایز کوي په میډل ایر کې. بار چې زموږ سره کم اټماسفیرک پریشر دی، نو چې هغومره پریشر زموږ سره په دې کې دا زموږ سره ایکولایز وي، که نه نو زموږ سره بیا موږ په ساوند سیسټم کې به زموږ سره مسله وي. پوه کومه دی چې څنګه هوا ده، نالی ده، وینډو څه دپاره ده؟ بار چې وینټیلیشن زموږ سره کوي، فرش ایر زموږ سره راځي او بار ځي. دا دغه شان تر دې نه وینډو تللی ده زموږ سره، یو ټیوب تللی دی چې دا هوا زموږ سره دننه ده. کله کله به ته زکام والی که نه والی یې چېرته ستا دا غوږونه د زکام څخه بندېږي، یار و غوږونه مې بند دي وایي زکام خو نه والی، ولې بندېږي؟ کنیکشن شته که نه؟ هغه پریشر زموږ سره بیا ایکولایز نه وي، هغه آیسټیشن ټیوب زموږ سره ډک شي، چې ډک شي نو ستا سره بیا تاورېدل نه کوي. چې دا کله کولا وي نو زموږ سره پریشر انساید او آوټ ساید دا زموږ سره څه برابري، نو ایکول کول، ایکولایز کول، برابرولو ته وایي. صحیح ده. انر ایر چې کومه دی دا زموږ سره یو په دې کې زموږ سره کوکلیا ده، کوکلیا ده، او یو زموږ سره ویسټیبولا ده، ویسټیبولا، او یو چې کومه دی زموږ سره 3 سیمی سرکولر کینال دی، ښه، 3 سیمی سرکولر کینال دی.
زمونږ سره د 3 سیمې سرکل ویسټیبیول او بیا د کوکلیا ته زمونږ سره نروز راغلي دي ویسټیبلو کوکلیر نرو ورته وایي ویسټیبلو کوکلیر نرو ورته وایي او دا زمونږ سره بیا چې کومه دی دا زمونږ سره انفارمیشن چې کومه دی زمونږ سره برین ته وړي او مونږ اورېدل کوو مونږ به میکانیزم وو چې دا زمونږ سره څنګه اورېدل کوو زمونږ سره به د سیمې سرکولر کینال کې چې کومه دي په دې کې زمونږ سره واټر دی یا فلویډ دی په دې سیمې سرکولر کینال کې زمونږ سره فلویډ هم دی او په دې کې زمونږ سره سیلیا یا هیر لایک سټرکچر هم دی څه دي هیر لایک سټرکچر دی یا سیلیا او دا زمونږ سره زمونږ د باډي په بیلنس کې چې کومه دی هم د دې مین رول دی میکانیزم به وو چې څنګه صحیح ده زمونږ سره دا دواړه زمونږ سره چې کوم دا غوږونه دي دا په ټمپورل لوب کې زمونږ سره په ټمپورل ریجن کې دي په ټمپورل لوب کې یا په ټمپورل بون کې زمونږ سره دي دننه ان میډل ایئر چې کومه دا به په پیټرس پارټ اف ټمپورل بون کې دی دا به بیا په های لیول ووایي که زه دلته یو سټرکچر تاسو ته جوړ کړم یو سټرکچر دا فار ایگزامپل زما سره یو سړی سټرکچر دی صحیح ده دا بیا څه شی ویښتان به یې که نه زمونږ سره که د ده اییر زه جوړ کړم اییر نو بار دا بل به ورته دا به بالکل د دې په دې پوزیشن کې ښه او که نه غوږونه دواړه په یو پوزیشن کې د دې سترګې ته داسې مخامخ دي ښه او آګې پیچې ونو بیا شک کوئ چې یا غلط شوم او یا دا سړی ناجوړه دی نو کله کله پکې موږ د ناجوړو سړو غوږونه هم جوړو صحیح ده نو په هغې پسې به خاندی نه دا زمونږ سره اوس وګوره که نه دا لږ غټ شوی دی خو دا داسې غټ شوی چې دا چېرته چا نیولی دی نه مچۍ خو چې و چې چا پیړېږي غټېږي نه صحیح ده نو دا به بېرته لږ وړوکی کړو دا به خولې به نه چینګوئ ګورئ بیا یې راپاڅوم او په تاسو باندې جوړوم او که نه دا زمونږ څه وګورئ دا ما ایکسټرنل اییر جوړ کړو دا زمونږ څه دې ته موږ څه وو دې ته موږ پینا وو پینا دا مارکر ډېر زیات دغه کوي یار څه وکړو دې ته زمونږ څه پینا وایي دې ته څه وایي پینا اوس وګوره دې پینا نه دا زمونږ څه دا په دې پینا کې داسې جرۍ جرۍ الله تعالی جوړې کړي ښه د هغې خپل اهمیت دی ښه بیا درته وایم چې ولې دا څه له جوړ کړي نه او بیا زمونږ څه دا دننه دا کینال دی دا تلې دې ته زمونږ څه چې کومه دی آډیټري کینال یا زمونږ څه ایکسټرنل آډیټري میټس وایي نو دا زمونږ څه آډیټري کینال دی ایکسټرنل آډیټري کینال دی ښه آډیټري کینال دی او د دې نه بیا دننه زمونږ څه داسې ټمپینیک ممبرین دا یا ایئر ډرم دی دا به لږ دننه جوړ کړم چې لږ کلیر شي لږ بیا دننه کړم دا اوس دلته زمونږ څه دلته میډل دا زمونږ څه ټمپینیک ممبرین دی داسې بیا لږ جوړ کړم چې لږ کلیر شي زمونږ څه دا او دا زمونږ څه دا میډل ایئر دی ښه بره لږ کولاو دی په منځ کې لږ راتنګ دی دلته او دلته بیا لیډي لایک دی ښه او بیا زمونږ څه په دې میډل ایئر کې یو بون چې کومه دی په دې ځای کې زمونږ څه دی میلیس ورته موږ وو بل چې کومه دی زمونږ څه دلته دی انکس ورته وو بل د دې څه لګېدلی دا به لږ دغه کړمه هغې ته موږ سټیپیز وو دا د یو بل څه اټیچ دی ښه هسې او دا زمونږ څه چې کوم دی دا میډل ایئر دی د دې میډل ایئر نه دننه زمونږ څه داسې سیمي سرکولر کینال دی ښه
دا کوکلیا ده دلته بیا زمونږ څه په دې ده کې دا ویسټیبیول دی دا او دې کې 3 سیمې سرکولر کینال دی یو زمونږ څه سیمې سرکولر کینال داسې بیا زمونږ څه داسې دی او بیا زمونږ 3 سیمې سرکولر کینال دی ښه د دې بل سایډ هم زمونږ څه دا سټرکچر چې کومه دی داسې دی که دا زه غواړم او دا زه دلته تاسو ته غټ جوړ کړم د ایکسپلینیټري پرپس لپاره نو دا به زمونږ څه د دې پینا شي دا زمونږ څه پینا ده او دا زمونږ څه ایکسټرنل آډیټري میټس دی ایکسټرنل آډیټري میټس یا ایکسټرنل آډیټري کینال او دلته زمونږ څه ټیمپینیک ممبرین ده څه شی ده ټیمپینیک ممبرین ده زمونږ څه دا به داسې جوړه کړم بیا دلته زمونږ څه ما تاسو ته وویل میډل ایئر دی دا میډل ایئر زمونږ څه دې طریقه باندې وي داسې دی زمونږ څه دلته چې کوم بون دی دا دې ته موږ میلیس وایو ښه وقاص ستاسو په دې بک کې د دې دغه نه دي ورکړي د دې سټرکچر هم ورکړي چې دا سپون شیپ دی که دا هیمر شیپ دی دا هم پکې ورکړي نو دا په دې شیپ باندې ستاسو سره ښه تقریبا بیا زمونږ څه دلته د دې څه په دې کلر مې جوړ کړی داسې زمونږ څه دا بون دی دا کوم بون دی دا اینکس دی او دا به لږ دغه کومه چې دا سټیپیز لږ مزیدار پکې راشي دا زموږ څه سټیپیز چې کومه دی سټیپیز دا سټیپیز زموږ څه داسې دی دلته د دې لپاره یو اول شیپ وینډو جوړوي په کوکلیا کې دا د هغې سره لګېدلی ښه دا داسې زموږ اکیډمي غریبه ده مارکرې دغه کوي دا زموږ څه داسې میډل ایئر دی دا زموږ څه میډل ایئر دی د دې میډل ایئر نه ما تاسو ته ویلي وو داسې زمونږ څه د فرینګس ته دا اسټیشن سټیو راغلی او بیا ما تاسو ته وویل چې دلته زمونږ څه شي دا زمونږ څه کوکلیا دا کوکلیا به دې ته لږه نږدې جوړه کړم د دې ځای نه به یې داسې جوړه کړم کوکلیا ده دلته د دې څه دلته 3 سیمې سرکولر کینال دی ښه
سیمی سرکولر کینال دی زمونږ څه دا ما تاسو ته وویل چې دا دواړه د یو بل سره لګېدلي د دې دپاره په دې ځای کې زمونږ څه وینډ وي د دې دپاره ښه په دې کې ما تاسو ته وویل چې یو خو پکې سیلیا دلته دغلته وي په دې کې زمونږ څه واټر وي ښه او په دې کې سیلیا وي ښه دا دې سم کنیکټ دي ښه دا نور هم د یو بل سره کنیکټ دي په دې کې زمونږ څه چې کوم دی واټر مي په دې کې هم سیلیا وي ښه زمونږ څه دلته د دې نه نرو راغلی نرو دې ته کوکلیر نرو وایي آډیټري نرو او دې له هم نرو راغلی ښه دې نه دې ویسټیبیول له راغلی ښه ویسټیبیول او دې سیمې دې ته ویسټیبولر دا دواړه زموږ سره یو ځای کېږي دا زموږ سره ویسټیبولوکاکلییر نرو جوړوي ښه څه شی جوړوي او دې ته زمونږ څه دې ویسټیبولوکاکلییر نرو ته زمونږ څه آډیټري نرو هم وایي آډیټري نرو هم ورته وایي اډیشن زمونږ په دې وجه په دې دغه باندې کوم اوس وګورئ زمونږ څه دا غوږونه دي دا صحیح ده زمونږ څه دا کینال چې کله دلته راشي زمونږ څه دا نو دا زمونږ څه میډل ایئر او بیا زمونږ څه دلته د دې دغه سیمي سرکولر کینالي او بیا دلته زمونږ څه څه دا او دا کوکلیای او دا زمونږ څه په دې ټمپورل لوب کې چې کوم دی په ټمپورل لوب کې د آډیټري ایریا ده په څه کې ده په ټمپورل لوب کې زمونږ سره د آډیټري ایریا ده زمونږ څه ساوند چې کله راشي دا ساوند ما تاسو ته ویل په دې کې الله تعالی دا دغه رسي پیدا کړي دي ښه دا داسې جرۍ غونته کې دی پیدا کړي زمونږ څه که 90 انګل باندې د دې څه ساوند کم لګېدو نو هغه به ډېر موږ خاورو کله کله موږ ته آواز راځي د دې پنه کار دا دی چې دا ساوند تاسو د خپل غوږ ته رالاس داسې ونیسئ دا چې کله تاسو داسې ونیسئ نو زما آواز به تاسو ته ډېر اورېدی شي د هغې وجه دا ده چې د دې سرفیس ایریا د پنه ما انکریز کړه الله تعالی دا دې له پیدا کړي چې دا ساوند ویوز کله دلته را رواني چې دا ډایرکټ کې زموږ سره څه چې دا ساوند ویوز داسې رواني داسې نو دا زموږ څه دلته ډایرکټ کوي که دا دې طرف را رواني دا به زموږ څه دلته ډایرکټ کوي که دا دې سایډه را رواني نو دا به زموږ څه داسې ډایرکټ کوي نو د دې زموږ څه ساوند ویوز چې کومه دي دا ډایرکټ کول دي ټوورډ څه شي د دې ایکسټرنل آډیټري میټس نو ساوند د سټرایک کېدو نه بعد زموږ څه دا دغه چې کوم جوړ کړي دي نو چې دا زموږ سره ساوند ویو په دې کې داسې راځي او دا داسې ځي او دې ته دغه کېږي زموږ سره صحیح ده کله چې ساوند ویوز دلته ډایرکټډ شي زموږ سره دا ساوند فار ایگزامپل دا زموږ سره ویو را روان دي دا زموږ سره ساوند ویو دي ښه ساوند ویوز دا چې کله زموږ سره دلته ډایرکټډ شي نو دا به زموږ سره څه کوي دا به د ایئر ډرم سره زموږ سره سټرایک کېږي کله چې دا د ایئر ډرم سره سټرایک شي نو دا به زموږ سره په دې کې وایبریشن پروډیوس کوي او دا به زموږ سره څه کوي دا به زموږ سره وایبریټ کوي
کله چې دا زمونږ سره وایبریټ کړه نو دا به د دې څه سره لګي د دې میلیس بون سره به لګي دا زمونږ سره میلیس بون دی د دې سره به لګي او دا میلیس به بیا زمونږ سره څه سره لګي دا به د انکس سره لګي دا انکس او د میلیس دا وایبریشن به الټیمیټلی چاته دا به زمونږ سره سټی پیس ته زمونږ سره څه کېږي سټی پیس ته به دا زمونږ سره څه کېږي دا به زمونږ سره کنډکټ کېږي کله چې زمونږ سره وایبریشن ټرانسمیټ شو دلته نو ما تاسو ته وویل چې دلته د دې لپاره الله تعالی اول شیفټ وینډو جوړه کړې ده او په دې کې د دې اوبو سره په دې کې زمونږ سره د وایبریشن دی دا وایبریشن به په د دې وال سره نو په دې وینډو کې دا چې کله زمونږ سره تاسو ته زه دا سټرکچر جوړ کړم زمونږ سره دا وینډو ده او د دې سره دا داسې لګېدلی نو چې دا زمونږ سره داسې دغه کوي نو دا به دا اوبه دننه زمونږ سره څه کوي دا به وایبریټ کوي دا اوبه به زمونږ سره خوځوي راخوځوي کله چې دا اوبه زمونږ سره خوځي وخوځوي او دا زمونږ سره دغه کي نو زمونږ سره دا سیلیا چې کومه دي دا سیلیا دا به زمونږ سره دې سره بینډ کېږي تاسو بس هم په اوبو کې دغه لیدلي دا الجی به هم چېرته په دې اوبو کې لیدلي چې دا اوبه داسې ځي نو دا الجی ورسره داسې دغه کوي نو دا زمونږ سره داسې په دې کې ځي راځي یا دا هوا چې دا اوبه داسې وړي نو چې دا کله زمونږ سره په دې ډایرکشن کې داسې یا په دې ډایرکشن کې دا زمونږ سره دغه کېږي بینډ کېږي نو دا به ډایرکټ زمونږ سره دا کوکلیا چې کومه ده دا کوکلیا د دغه په ذریعه باندې به زمونږ سره دا ساوند ویو چې کومه دی ساوند ویو چې کوم زمونږ سره په دې فارم کې را روانو دا به ډایرکټ زمونږ سره الکتریکل ویو ته electrochemical wave ته به دا زمونږ سره بدل کړي او ان د فارم اف چارجز پازیټیو او نیګیټیو به زمونږ سره په دې کې زمونږ سره څه روان شي دا امپلس به زمونږ سره روان شي او زمونږ سره کوکلیا ده چې دا زمونږ سره ساوند دا ویوز چې کومه دي دا زمونږ سره الکتروکیمیکل ویوز ته زمونږ سره کنورټ کوي او دا نه روز الله تعالی بیا د برین نه راوستی دی بیا باقي د دې زمونږ سره چې کوم کارسپونډینګ ایریا یې زمونږ سره کارسپونډینګ ایریا په برین کې په آډیټري لوب کې زمونږ سره ده نو دا زمونږ سره کارسپونډینګ ایریا ته به دا زمونږ سره دا ساوند وړي هلته به دا ساوند انالایز کېږي هلته به دا ساوند زمونږ سره کمپیر اینډ کنټراسټ کېږي هلته به دا ریکګنایز کېږي او بیا به په دې باندې ډیسیژن میکینګ کېږي که دا د مرغۍ اواز و نو دا به د مرغۍ اواز هلته پېژندلی کېږي که دا چېرته تر چار کور خواته وی او د سپي وړوکي کوتري اواز و نو ټینشن برسنۍ وړوکي پپي کوتري اواز دی خو که دا د غټ سپي اواز و نو بیا به ورته خامخا چې اواز دی رالی بیا به ورته رسي ګورئ څله به ورته ګورئ نوره خو ورته قیصه معلومه ده زړه د دقې دپاره نو زمونږ سره دا چې کومه دی دا ستاسو د ساوند ویوز په دې طریقه باندې ستاسو سره ټرانسمیټ کېږي یاد ساتئ هغه ویوز هغه ساوند ویوز چې هغه زمونږ سره د 20 نه والا د 20,000 هرټز پورې دي نو دا به زمونږ سره څه کوي دا به زمونږ سره دا ایرډرم چې کوم دی دا به زمونږ سره وایبریټ کوي که دا چېرته د دې نه زمونږ سره لیسو او یا دا د دې نه زمونږ سره مورو اباو نو دا به unable to vibrate this eardrum that's why we cannot hear the sound less or more than 20 to 20,000 hertz چې د دې فریکوینسي زمونږ سره نو دا موږ نشو اورېدلی نو ریزن یې دا دی چې دا زمونږ سره دا وایبریټ کولی نشي زمونږ سره په دې طریقه باندې زمونږ میسج چې کومه دی ساوند دا ټرانسمیټ کېږي موږ وو چې ایر زمونږ سره په بیلنس کې کار ورکوي ما تاسو ته وویل دا سیمي سرکولر کینال دی په دې سیمي سرکولر کینال کې زمونږ سره الله تعالی څه شی جوړ کړي دي په دې کې هم زمونږ سره هیر جوړ کړي دي څه جوړ کړي هیر د دې هیر زمونږ سره سټیریو سیل یا داسې دا وړوکي بیا دا بیا دا بیا دا غټر دی خپل یو دغه دی صحیح ده ستاسو په بوک کې وایي دا پارټیکل وایي چې په دې کې زمونږ سره ځینې پارټیکل هم دي پارټیکل داسې کار وشي چې دا پارټیکل کله ستاسو دا د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي او په دې باندې اوبه داسې راځي دا پارټیکل موف کېږي نو دا زمونږ سره بینډ کېږي دا چې زمونږ سره بینډ کېږي اوټومیټیکلی دلته زمونږ ته پته لګي چې زمونږ د باډي بیلنس چې کومه دی هغه یو سایډ ته یا بل سایډ ته بینډ شو او د دې ډایرکټ زمونږ سره د په دماغو کې د کوم ځای حصې سره دغه ده که زه دا دماغ جوړ کړم نو د دې بر کوم ځای سره کنیکشن یې زمونږ سره د دې بر سریبیلم صحیح نو ډایرکټ دا زمونږ سره سریبیلم ته انفارمیشن ورکوي او هغه بیرته زمونږ هغه د باډي توازن چې کوم دی یا بیلنس چې کومه دی اوټومیټیکلی زمونږ سره څه کوي کنټرول کوي نو موږ وو چې زمونږ سره ایر چې کومه دی دا سونو ریسپټر دی یا آډیټري ریسپټر دی یا آډیټري آرګن دی یا سونو آرګن دی یا منګو چې دا زمونږ سره بیلنسینګ آرګن هم دی او دا د سریبیلم سره په بیلنس مینټین ساتلو کې زمونږ سره څه هیلپ ورکوي ما تاسو ته ویلو که یو سړی کوڼو نو خامخا به په هغه کې لږه مسله هغه به لږ کوږ رواني تاسو به چې کلي نو هغه ته خپل بیلنس پته نه لګي اوس وګورئ زمونږ سره
زمونږ سره ما تاسو ته وویل تا کوېسچن وکړو چې پریشر زمونږ سره څنګه دغه کوي. ګوره دلته چې زمونږ سره کم دا ایئر فیلډ کیویټي ده ښه، په دې کې هوا ده، دې کې نور څه اوبه موبه نه، دلته دا فلویډ فیلډ کیویټي دی، دا ایئر فیلډ ده. دلته چې کم زمونږ سره په اټماسفیر کې کم پریشر دی هغه پریشر زمونږ سره الله تعالی په دې ټیوب باندې چې کومه دی هغه مینټین کړی دی. که چېرته زمونږ سره دا پریشر کمیږي یا سیوا کېږي مسله به راځي. ما تاته وویل چې کله کله زمونږ سره داسې مسله وشي چې زمونږ سره زکام سړی ووایي نو دلته انفیکشن وشي، دا دی زمونږ سره بند شي. دا ځای چې زمونږ سره کله بند شي نو موږ بیا هغه اواز صحیح نه اورو، بیا موږ وایي کونو یا یې لږ کم اورو. د هغې وجه دا ده چې ساوند ویو زمونږ سره دا صحیح نه پاس کېږي. یو دویم زمونږ سره دې ځای کې ولې ایئر فیلډ ده؟ ایئر فیلډ د اواز د تلو دپاره ده، که نه بیا خو چې مطلب داسې دغه وی نو بیا به زمونږ سره یا تلی شو یا به نه شوی تلی. زمونږ سره وګورئ دا زمونږ سره ایکسټرنل ایئر دی، دا میډل ایئر دی، او دا زمونږ سره څه دی انر یا انټرنل ایئر دی. ګوره میډل ایئر ولې دی؟ د انټرنل او د دې په منځ کې دی لاجیکل څه داسې خبره پکې نشته دی چې ګنې چا وویل چې میډل ایئر خو دی که نه، میډل ورته ولې وایي په منځ کې دی. ایکسټرنل دی یاد ساتئ زمونږ سره د هر یو شي دپاره لکه د کډني دپاره موږ رینل استعمالوو، د لنګز دپاره موږ پلمونري استعمالوو، منګه د هارټ دپاره کارډیک استعمالوو، داسې ډفرنټ دغه استعمالوو. کله کله زمونږ سره په دې کې ډیزیزز راځي، څه شی پکې راځي؟ ډیزیز راځي او د دې انفلمیشن کېږي. کله چې د ایئر انفلمیشن وشي هغو ته موږ اوټایټس وایو، اوټایټس ورته وایو، اوټایټس انفلمیشن اف د ایئر. اوس اوټایټس که په ایکسټرنل ایئر کې وشو موږ به ورته اوټایټس ایکسټرنا وایو. که دا زمونږ سره په میډل ایئر کې وشو موږ به ورته اوټایټس میډیا وایو، اوټایټس میډیا د میډل ایئر. او که دا زمونږ سره د انټرنل ایئر وشو نو موږ به ورته اوټایټس انټرنا وایو. اوس وګورئ اوټایټس خو انفلمیشن اف د ایئر شو، ایکسټرنا به تا ته څه شو کوي؟ د ایکسټرنل ایئر. اوټایټس انفلمیشن اف د ایئر شو، میډیا اوټایټس. اوس وګورئ زمونږ سره کله کله اوټایټس زمونږ سره وشي، اوټایټس میډیا، او بیا کله دلته زمونږ سره دومره زیات انفلمیشن وشي یا انفیکشنز وشي چې د دې ځای نه زمونږ سره بلیډینګ راځي، هغې ته به موږ اوټایټس اوریا ده که اوټټوریا ورته وایو موږ، ایګزیکټ زما نه ورډ یې دی. دا خبره ته صرف د دې دپاره کومه چې ستا سره که چېرته داسې کار وشي چې که څوک ستا نه دا پینه کټ کړي، دا پینه په غلطۍ کې یا په جنګ کې یا په مسله کې یا ورته بیماري ولګي موږ یې کټ کړو، ستا هغه ساوند اورېدلو ایبیلیټي بر دې څه کمیږي. ستا سره داسې چل وشو چې ستا سره دا ستا سره ایډرډریم انفیکټډ شو یا انفلمیشن د دې وشو، ستا سره به دننه یا کله کله دا زموږ سره رفچر شي، ښه دا شلیږي مو ایډرډریم وشلیږي، دا بیرته ریجنریټ کېږي، ښه بیرته چې د دې ریجنریشن نه څو پورې نه شوی نو بیا به ته څه نه اورې. یا کله کله داسې کار وشي چې ستا سره دا بونس چې کومه دي دې ته بیماري ولګي، دا ستا سره ډیمیج شي، یا ستا سره اوټوټس میډیا وشي یا بیکټیریا وایرس دلته راشي، یا ستا سره دا دننه مسله، او یا چې کومه زمونږ سره په دې برین کې دلته آډیټري ایریا ده هغه ستا سره ډیمیج شي. که ستا سره مسله په د انټامیکل سټرکچرز کې راله، په دې ټول پاتوی کې، یا د دې په فیزیولوجیکلي په دې کې راله، یا ستا سره دې کې چې کومه ایریا د هغه دی شي، نو زمونږ ساوند سیسټم چې کومه دی دا به زمونږ سره ډسټرب کېږي او موږ به اورېدل نه کوو. واټ ایور د کاز تا ته مطلب دلته ټیومر راوخه ته دا پریس کو، یا مطلب دلته تا ته داسې بیماري ولګېده چې هغې دا په کوم ځای کې ستا سټرکچر دا ستاسو سره ډیمیج کړه. یاد ساتئ په دې دغه پسې زمونږ سره یو مسلز اټیچ دی، دا په دې دغه پسې بیا جوړ کړم دلته دا سټیپیس پسې دا مسل دی، دې ته سټیپیډیس مسل وایي. ښه هسې ستاسو دغه لپاره لږ دغه کومه د علم کې م لږه اضافه کومه. سټیپیډیس دا ویډیو اکثره لکان ګوري، یو راته جواب ویلی و چې که دا لکانو ته په دې لیول کار کوې داسې نه چې لیوني نشي که نه، نو کله دا خبره را یاد شي سړي ته سړی وایي چې سړي سیشیر کم اوس هلکان خو به لیونی کېږي، خو زه خو نه لیونی کېږم. هغه اوس کې MC کې دغه کوي عباس نومې دی، مې به تاسو یې پیم جنئ، نو ورته وویل چې په دومره های لیول باندې ورته مه ځه که نه. نو ما ورته وویل چې دا خو های لیول نه دی، دا خو د دې پرې بوک کې دا ټولې خبرې شامل دي، دا یوه خبره راته پکې زه اصر دې دپاره اضافه کومه چې کله کله موږ په هغې نیچرل فینامنا یا په خپل ریل لایف کې دا خبرې اورو. دا سټیپیډیس مسل سمالسټ مسل اف د باډي دی، یو خو دا اضافه وشو علم. دویم زمونږ سره دې کار دا دی چې کله یو انسان په خپله باندې خبرې کوي دا کنټریکټ شي او دا د سټیپیز بون چې کومه دی دا لږ کنټریکټ کړي او زمونږ سره د دې وینډو سره دې لږ ډسټنس پیدا کړي، نو موږ خپلې خبرې
دومره په زور باندې نه اورو څومره چې سامنے والا زمونږ خبرې اوري. نو د دې وجه دا چې د خپلو خبرو نه که څوک څومره ډېرې خبرې کوي تنګېږي تېنه په خپلې خبرې پې بدې نه لګي هغه په کمه واز اوري. نو خلک ځینې وایي لکه وایي غوږونه دې نه وخوړل مړه وایي لږ سلو شه نو په هغه په خپله باندې دا خبرې تیزې نه لګي. یو دویم زمونږ سره کله کله چې چا په غوږ باندې درډي یا کله هغه ته مسله وشي یا څه او هغه خبرې کوي تاسو به بیا ووایي په دې کې به په کازس کې به ووایو چې کله زمونږ سره په غوږ کې مسله راشي په غوږ کې اوټایټس میډیا ستاسو وشوه اوټایټس میډیا ته خبرې کوې تا ته به پین کېږي د خبرو سره. نو چې د سر نه کوېسچن وکړي چې د خبرو سره د غوږ د درد څه کار دی چې ته خبرې کوې تا ته به پین کېږي. نو که تا ته دا خبره چېرته چا په لیکچر کې کلي یا په ویډیو ریکارډینګ کې دی اورېدلي چې سټیپیډیس مسل ستا د دې خبرو سره ډایرکټ دا مسل کنټریکټ کېږي د دې دپاره چې د خپلې خبرې په تا دومره تیزې ونه لګي څومره چې په سامنے والا لګي نو خامخا به درد کوي. نو په هغه ځای کې دا کوېسچن ډایرکټ به کلیر کېږي چې ستا نه څوک وکړي تاسو به په سیکنډ ایئر کې بیا وایي اوټایټس میډیا هلته آی تھنک شامل وي که په فرسټ ایئر کې نه وي نو بیا به هلته وایي چې د دې د ټاکنګ سره څه تعلق دی د پین ساینس سپټم کې بیا دا چې خبرو سره بیا تا ته پین محسوسېږي. نو چې دا خبره تاسو ته کلیر بیا به کې دا مسله تاسو ته نه نو الله دې وکړي چې تاسو د دې خبرې سره د دې زیاتو خبرو سره لیوني شئ. لیوني کېږي خو به نه که نه چې بس پرې ډېر نه کوم لږ تیز ووایو چې هغې واورئ داسې ورته وامه که نه ګډ تھینک یو. نو دا زمونږ سره یو جنرل خبره ده زه وایم چې خلک پرې خفه کېږي دومره بس دی صحیح ده او که نه دا خو